الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د الحمد صلاة و سلام وروسته د اسلام د ژوند بشپړ نظام د اسلامي عقایدو ډولونه. اسلامي عقاید په څلورو برخو ویشل شوي چې هره برخه ځانګړي شاخونه لري. لومړی برخه الهیات چې موضوع د الله تعالی ذات، صفات، اسماء او افعال دي. دویمه برخه نبوات، دغه برخه پیغمبرانو پورې اړوندو شیانو ته شامله ده، لکه د پیغمبرانو صفات، عصمت او سپېڅلتیا، دند او رسالت ته اړتیا، معجزات، کرامت او آسماني کتابونه د دې برخې ملحقات دي. دریمه برخه روحانیات چې د دې مباحث ته غیر مادي نړۍ پورې اړیکه لري، لکه ملائک، پیریان او روح. څلورمه برخه سمعیات چې د دې برخې مسائل د برزخي او اخروي ژوند، لکه د قبر حالات، د قیامت نښې، حشر او له قبر څخه د دوباره راپاڅېدل، د محشر حالات، حساب او جزا. موږ هم د قرآن او نبوي سنتو د ترتیب مطابق د ایمان پورتني بنسټونه په ترتیب سره ذکر کوو. قرآن عظیم شان د ایمان بنسټونو ته د اشارې په تر کې فرمایي: کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ټولو پیغمبرانو ایمان درلودو په الله، په ملائکو، په آسماني کتابونو او پیغمبرانو. له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د ایمان په اړه پوښتنه وسوه چې مل ایمان؟ رسول الله ورته وفرمیل: ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر خیره من الله تعالی. یعنی ایمان دا چې ته په الله، په ملائکو، په آسماني کتابونو، په پیغمبرانو، په آخرت او په تقدیر باندې ایمان ولري. نو دا د ایمان بنسټونه دي او د ایمان اساسات دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.